پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم. د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو ریاست د سندونو د الکترونیکي کولو رسمي سیستم برید د یاد وزارت د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق د نتایجو او شهادتنامو رئیس مولوي عبدالقدیم محمد اخونزاده د مرکزی څانګو یو شمېر مسؤلینو او د یاد ریاست د کارکونکو په ګډون پرانیستل شو. غونډه د سپېڅلي الهي کلام د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین راغلو مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د رسمي او اداري اسنادو د الکترونیکي کولو د سیستم په ګټو خبرې وکړې. خو نن چې الحمدلله دلته موږ تاسو وینو او دغه پروسه موږ تاسو آغاز کوو، دا پروسه شروع کوو. د دې پروسې ابتدا ده او په ټول وزارت کې اولنی ابتدا ګوري دغه ده چې هم د شهادتنامو ریاست کیږي. نو له دې کبله د شهادتنامو له رئیس صاحب، د هغې له امیرینو، د هغې له ټولو کارکنانو د زړه له کومې له اخلاصه له صداقته مننه کوو او زیات شاکر یو تر څو دا پروسه نن دوی افتتاح کړه او دغه پروسه دوی آغاز کړه او دغه نیک عمل دوی کېښو او دغه یو نیک نهاد دوی کېښو او دغه هغه تاداب تر څو چې بیا په دې تاداب باندې خلک رفتار کوي هم دوی بیا په ثواب کې د دنیا او د آخرت وشریکي. ورپسې د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو رئیس د اداري کارونو په برخه کې په نظم، نوښت او قوي مدیریت ټینګار وکړ او د برید سیستم یې د ستونزو په مخنیوي او د کارونو د روڼتیا په برخه کې اغیزمن وباله. د پوهنې وزارت د شهادتنامو ریاست د آی ټي ریاست او بعضې نورو همکارانو په ګډه مرسته باندې د ولس د ښه سهولت په خاطر او د ادارې د ښه شفافیت او د دقت په خاطر او له وخت څخه د غوره او ښه اخذ په منظور یوه داسې پروسه شروع کوي چې نن یې تاسې شاهدان یاست او دا داسې یوه ملي او مهمه پروسه ده چې په نړیواله سطحه باندې منل سوي او له دقت او شفافیت ډکه پروسه ده. مثلا مخکې یو پیشنهاد به یو چیرته تو دا پیشنهاد معلومېدونه چې دا ورک سو که دا ځای ته ورسېدو په دې باندې څومره اجراعات وسو. یو مکتوب مثلا یو ځای ته تو کله وخت به د لارې د مشکلاتو په خاطر دا مکتوب مفقود سو، ورک به سو. کله وخت به مثلا د جعل او د تزویر هم کوم امکانات پکې وو. په دې پروسه کې الحمدلله دا ټول امتیازات او خصوصیات موجود دي. په ډېر کم وخت کې به اسناد او مراسلات خپل ځای ته رسیږي. په عین حال کې به په شفاف او دقیق ډول باندې رسیږي. په عین حال کې به د جعل او تزویر څخه په مکمل ډول باندې خوندي رسیږي ان شاء الله. او هغه ساعتونه چې مخکې به په فزیکي اسنادو کې وخت ضایع کېدو له هغو څخه به ټول ولس خلاصي او په ډېر کم وخت کې به خپل ځای ته رسیږي. په عین حال کې به خپل مراسلات مکمل سړي ته معلومیږي چې څومره اجراعات ورباندې سوي، څومره نه دي سوي، په کوم ځای کې کار بنده او موخه او هدف د دې کار څه ده او که بنده په څه خاطر په کوم دلیل باندې بنده. دا ټول امتیازات پکې شته. په پای کې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین له لوري په رسمي ډول یاد سیستم پرانیستل شو. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي